د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي. خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او څو مهم ټکي بیانوو. درنو زده کوونکو، زموږ د تیر لوست عنوان و جینیتیکي بې نظمي. موږ وویل چې جینیتیکي بې نظمي د ارثي موادو په بدلونونو له مخې رامنځته کیږي او همدغه بدلونونه د موټیشن په نوم باندې یادیږي. یا په بل عبارت موټیشن متعریف کړه چې موټیشن د یو ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. موږ بیلابیل ډولونه د میوټیشن مطالعه کړل چې هغه جین میوټیشن و، کروموزوم میوټیشن و، همدارنګه جینوم میوټیشن و، او د هر یو په هکله مو معلومات تاسو ته وړاندې کړل. درنو زده کوونکو، تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولي او زه باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دنده سرته رسولې ده. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 12م ټولګي اړوند دی، بیولوژي مضمون دی. 12م لوست دی. د لوست عنوان دی لور ته ورته د وینې کموالی، همدارنګه سیستیک فیبروز او 21م تریزومي. دا درې عنوانونه چې تاسو ګورئ، هر یو ته موږ وایو چې دا یوه جینیتیکي ناروغۍ ده. یعنې که چېرته د وینې کموالی دی، لور ته ورته د وینې کموالی دی، دا هم یوه جینیتیکي ناروغۍ ده. همدارنګه سیستیک فیبروز هم یوه جینیتیکي ناروغۍ ده او 21م تریزومي هم یوه جینیتیکي ناروغۍ ده چې د هر یوې په هکله به تاسو ته زه معلومات وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، د دې لوست لپاره موږ موخې ټاکلي دي او صفحه د دې لوست ته 13مه، 1 22 هیله من یم چې دا صفحه به مو ځان سره پیدا کړې وي. نو د دې لوست موخې دي چې تاسو درانه زده کوونکي د دې لوست په پای کې سایکل سیل انیمیا وپېژنئ او د یادو شوو ناروغیو عوامل هم درک کړئ. راځو درنو زده کوونکو، په لومړي سر کې لور ته ورته د وینې کموالی. دې ته موږ اصطلاح چې کاروو موږ ورته وایو سایکل سیل انیمیا. څه شی ورته وایي درنو زده کوونکو؟ سایکل سیل انیمیا. دې ته ولې موږ وایو لور ته ورته د وینې کموالی؟ تاسو هر یو درانه زده کوونکي لور پیژنئ. لور د واښو ریبلو هغه آله ده. یعنې کله چې موږ واښه ریبو واښه یا ګندنه یا پیاز یا رشقه یا نور، نو هغه آلې ته څه شی وایي درنو زده کوونکو؟ هغې ته وایي لور. نو زه تاسو ته هغه د وینې هغه انځور هم رسموم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، دا انځور ځکه زه رسموم درنو زده کوونکو چې تاسو ته ښه وضاحت درکړل شي او تاسو ته ښه دا مسله واضح شي. او دا سور رنګ باندې کومه حجرې لیدل کېږي درنو زده کوونکو د موږ او تاسو په بدن کې؟ نو باور لرم چې د تاسو ځواب به دا وي چې د وینې حجرې په سره رنګ باندې لیدل کېږي. نو تاسو ګورئ، ما هم په سره قلم باندې دا رسم تاسو ته تختې پر مخ باندې رسم کړو. ډېر تاسو ګورئ درنو زده کوونکو، خپله دا د لور شکل دی، یو د لور انځور دی. نو کله چې موږ وایو لور ته ورته د وینې کموالی، نو دغه د وینې سره کرویات تاسو ګورئ، په کتاب کې هم انځور راغلی دی. دا د وینې سره کرویاتو حجره ده او دا هغه ناروغه حجره ده چې داسې یو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده.
نو کله چې د لور باندې ځان ته غوره کړې ده نو دغه خپله یوه ناروغي ده. تاسو به لیدلي وي په وضاحت باندې دا خپله څه شی ده درنو زده کوونکو، دا خپله یوه ناروغي ده. خو دا چې ناروغي ده کله چې د وینې سره کرویات د لور بڼه ځان ته غوره کوي دا څه ستونزې راولاړوي یا څه ستونزې را پیدا کوي. نو زه یوه همدلته تاسو ته لیکم، نو خپله د لور په منځ کې درته لیکم تر څو ښه د تاسو په یاد کې پاتې شي درنو زده کوونکو. د وینې کرویات، البته د وینې سره کرویات ژر له منځه ځي. د وینې کموالی رامنځته کېږي. بل څه کېږي درنو زده کوونکو، کله چې د وینې کموالی رامنځته شي نو نسجونو ته اکسیجن کم رسیږي. بله مهمه خبره دا ده چې د وینې رګونه بندېږي. او کله چې د وینې رګونه بند شول درنو زده کوونکو بیا څه کېږي؟ بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي. د زړه ناروغۍ رامنځته کېږي، همداسې د تنفس دغه سیستم ناروغي رامنځته کېږي ځکه چې د اکسیجن په لیږد کې ستونزه را پیدا کېږي. نو دغه و چې ما تاسو ته لورتور ته د وینې کموالی در وپېژانده. تاسو ګورئ د وینې سره کرویات ژر له منځه ځي. د همدې لورتور ته د وینې په کموالي کې د وینې کموالی رامنځته کېږي. نو کله چې د وینې سره کرویات له منځه لاړ بیا څه کېږي؟ د وینې کموالی رامنځته کېږي. کله چې وینه کمه شوه بیا څه کېږي؟ نو ځکه چې اکسیجن خو د وینې سره کرویات رسوي د بدن بېلابېلو برخو ته، نو نسجونو ته اکسیجن کم رسیږي. نو کله چې نسجونو ته اکسیجن کم ورسېده نو فزیکي فعالیتو کې بدلون راځي. د فزیکي فعالیتونو هغه پروسه ګډوډه کېږي او همدارنګه د وینې رګونه هم بندېږي او ویلی شو چې بېلابېلې ناروغۍ څه کېږي درنو زده کوونکو رامنځته کېږي. خو یوه ګټه هم لري، ګټه یې دلته لیکم درنو زده کوونکو، دا یوه ګټه هم لري، یوه ګټه هم لري. څه شی یوه ګټه لري؟ دغه لورتور ته د وینې کموالی یوه ګټه هم لري، هغه دا ده چې دا ناروغ کسان څه شی دي درنو زده کوونکو؟ د ملاریا ناروغۍ چې هغه دا ده چې دا ناروغ کسان د ملاریا ناروغۍ پر وړاندې مقاومت لري. یعنی دغه زیانونه درنو زده کوونکو د هغه خرابیانې وي، خو یوه ګټه هم لري درنو زده کوونکو، دغه سایکل سیل انیمیا یوه ګټه هم لري. هغه ګټه دا ده هغه کسان چې سایکل سیل انیمیا ولري د ملاریا ناروغۍ پر وړاندې دوی مقاومت لري، د دوی بدن مقاومت لري. ځکه مقاومت لري درنو زده کوونکو چې خپله دغه د ملاریا پرازیت په د وینې په سرو حجرو کې وده کوي. راځو درنو زده کوونکو بل عنوان ته سیستیک فیبروس. څه شي ده درنو زده کوونکو؟ سیستیک فیبروس ته راځو.
خپل سیستیک فیبروس درنو زده کوونکو دا یو جن میوټیشن دی. دا څه شی دی؟ جن میوټیشن دی. د اوم کروموزوم په اوږده مټ کې واقع کیږي. څه کیږي درنو زده کوونکو؟ د اوم کروموزوم په اوږده مټ کې واقع کیږي او کله دا داسې ناروغي ده چې د ناروغ کس د تنفسي ماجرا کې بلغم شتون لري، یعنی په بلغمي او غلیظو موادو باندې دغه د تنفسي ماجراګانې پوښل شوي. نو کله چې دغه ماجراګانې پوښل شوي نو دغه فرد څه کېږي درنو زده کوونکو؟ تنفسي ناروغیو ته را پیدا کېږي د همدې بلغم په وسیله باندې، او بالاخره دې فرد ته څه شی پیدا کېږي؟ هضمي ناروغي هم پیدا کېږي. نو د دغه فرد یعنی د دغه ناروغ یا د دغه ناروغۍ په اثر باندې تنفسي سیستم ماجرا ګانې په بلغم پوښل شوي او بالاخره د تنفسي ناروغۍ او ځکه چې دغه هضمي انزایمونه ګډوډۍ مختلي او په پایله کې د هضمي ناروغۍ سبب هم ګرځي. راځو درنو زده کوونکو 21 تریزومي ته یا ډاون سنډروم ته راځو. څه ته راځو درنو زده کوونکو؟ ډاون سنډروم ته راځو. 21 تریزومي چې مونږ څه ورته وایو؟ مونږ ورته وایو ډاون سنډروم. خپله دغه ډاون سنډروم څه شی دی درنو زده کوونکو؟ ډاون سنډروم داسې یوه ناروغي ده چې د حجرې 21 کروموزوم 3 ځلې تکراریږي. څو ځلې تکراریږي؟ 3 ځلې تکراریږي. نو همدې ته موږ وایو تریزومي 21مه تریزومي یا 21م تریزومي یا ډاون سنډروم. درنو زده کوونکو کومه خلک چې په دغه ناروغۍ اخته وي، کومه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته وي نو دغه څه کار کوي؟ اوږده پلنه ژبه لري، عضلاتي فعالیت کم وي، د عقل او فکر له طرفه څه لري درنو زده کوونکو؟ د عقل او فکر له طرفه هم څه شی وي؟ د عقل او فکر ښه به وي چې داسې ولیکو چې د عقل او فکر هغه درجه یې کمه وي. او دا خو هغه نښې دي یا هغه علالونه دي چې په دوی کې را پیدا کېږي او همدغه کسان د زړه په ناروغیو باندې زړه په ناروغیو زر اخته کېږي او د ساري ناروغیو په مقابل کې دوی ډیر حساس وي. درنو زده کوونکو په منځنۍ ډول باندې دغه افراد چې 21م تریزومي یا ډاون سنډروم لري په منځنۍ توګه د دوی تعداد څومره دی درنو زده کوونکو؟ 1/200 کسانو باندې دی. 1 څومره دی؟ یعنی په منځنۍ توګه باندې دغه ناروغ کسان د 200 کسانو څخه یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته وي. خو دغه کسان درنو زده کوونکو البته د نوو زیږېدلو ماشومانو په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدلو لامل د څه پورې اړه لري درنو زده کوونکو؟ د مور د عمر پورې اړه لري. نو کله چې د مور عمر
د 20 کالو څخه ښکته وي نو د دغو تعداد څومره دی درنو زده کوونکو؟ نو کله چې د ښکته وي د 20 کالو څخه ښکته وي نو د دوی هغه تناسب 1/2000 دی. یعنی د دې مفهوم دا دی درنو زده کوونکو، کله چې د هغو مندو عمر د 20 کالو څخه ښکته وي نو هغه مندې چې ماشومان زیږوي نو په هغه ماشومانو کې د هر 2000 نه کېدای شي چې یو ماشوم په ډاون سنډروم مرض باندې اخته وي. خو که چیرته د مور عمر د 45 څخه زیات وي نو په دې وخت کې د دې ماشومانو تناسب 1/10 دی. نو هغه میندې چې عمر د 45 څخه زیات دی کله چې هغه ماشومان زیږوي نو د دې احتمال شته چې د هر 10 ماشومانو څخه یو ماشومې په ډاون سنډروم جینیټیکي ناروغۍ باندې اخته شوی وي یا اخته وي. درنو زده کوونکو خپل دغه لوست هغه مهم ټکي راټولوم. منګه لورته ورته د وینې کموالي ناروغي مطالعه کړه، هغه زیان رسونکي ټکي مو هم مطالعه کړه، ګټه مو هم ورته مطالعه کړه چې یوه ګټه درلودله هغه انځور مې هم ورته رسم کړ. همدارنګه درنو زده کوونکو سیستیک فیبروس مو هم مطالعه کړه چې دا څنګه ناروغي وه او بالاخره 21 تریزومي مو هم مطالعه کړه او دغه ټول اړخونه مو وڅېړله. درنو زده کوونکو تاسو ته کورنۍ دنده هم سپارم. درنو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده به دا وي د وینې البته د لور ته ورته د وینې کموالی ګټه څه ده تشریح کړئ. نو تاسو به درنو زده کوونکو د لور ته ورته د وینې کموالی کومه ګټه چې لري هغه ګټه به تاسو تشریح کوئ، په خپل کتابچو کې به ولیکئ. درنو زده کوونکو د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. نو د تاسو څخه هیلهمن یم چې خپل کورنۍ دنده سرته ورسوئ. هغه مهال چې د تاسو درانه او معزز ښوونکي تاسو صنفونو ته حضور پیدا کوي، تاسو صنفونو ته راځي، نو د تاسو کورنۍ دنده د تاسو په ارزیابۍ کې شمیري. درنو زده کوونکو د موږ راتلونکي درس عنوان چې دی ټرنر سنډروم او ورپسې کلینیفیلټر سنډروم، دغه دوه عنوانونه دي. نو دغه عنوانونه مخکې د دې نه چې لوست په راتلونکي ورځ کې تاسو ته وړاندې شي د دغه دواړو عنوانونو متنونه ځان سره مطالعه کړئ. د منګه دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.